برمل جامع روغتیایي مرکز برمل ولسوالۍ پکتیکا ولایت په دغه ټوله ساحه کې دلته روغتون نه و. هغه ورونه چې اکثره په موږ باندې نیوکې کوي چې تاسو روغتونونه جوړ کړئ او تاسو اساسي کارونه وکړئ. دې سره ما وعده کړې وه چې الحمدلله موږ په روغتونونو کار هم کوو، اساسي او بنیادي کارونه هم کوو. دا د روغتون تاسو وینئ، دا د برمل هغه روغتون چې ما مخکې ویډیو کړی ده. اوس خو دروازې دی، دیوال دی، هر څه جوړ شو، خو مخکې دروازه او دیوال هیڅ هم نه و، ډایرکټ به دننه ننوتو. اوس دا د لویه دروازه او دا ورکوټې دروازه، کړکۍ دننه د مریضانو لپاره، اتاقونه تر تشنابونو پورې هر څه الحمدلله. او ډېر خوشحاله یم چې دا ویډیو تاسو ته نن کومه، ځکه د وطن لپاره کار دی، د وطن خدمت دی. دلته داسې بیمارانو ناروغان به دلته وو چې پوهېږي هغې حتی دغه کړکۍ ته شیشې هم نه وې، هېڅ هم نه و. زه دننه ورځو. دا ډلیوري روم دی، یا په هغه ځای کې چې ماشومان پیدا کېږي، دا هم درته ښیم. الحمدلله چې څنګه په کار و هغسې جوړ شوي دي، په همغه سټنډرډ باندې دغه ډلیوري روم دی. تاسو کولی شئ مخته راسئ. لاندې فرش بره رنګ روغن، ګروپونه، ورسره د بجلی سیستم، د اوبو سیستم، هر څه الحمدلله جوړ دی. دې خواته د اوبو سیستم دی. نو موږ به ولې نه خوشحالېږو؟ والله د زړه نه خوشحالېږو چې دې وطن ته معمولي په یوه برخه کې کار کېږي که نه، روحاً ورسره خوشحالېږو. راځو بهر ته. دا د ډاکټر صاحب د معاینه خانې اتاق دی. مخکې هم تاسو حالت لیدی وو، هاخوا ته بل ورځو. نو برق هم شته دی الحمدلله. دا اتاق خو مو کته، دا هم د پی ان سی یا ای ان سی خونه، دغه به ډاکټر صاحبان پرې ښه پوهېږي. بیا هم یو څه ناڅه فرشونو دا شی کار پاتې دی. ډاکټر صاحب خونه ده او عجله خونه ده. دا ښه انسي پی سي ده، ښه بس انسي پی سي ده. راځئ نو. دا او پی ډي ده. یالله السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، سلام. جوړ یاستئ؟ په خیر، صحت مو ښه دی؟ خیرت دی؟ ډاکټر صاحب کې به نم خوا سره دی؟ کوټه خو دې ماشاءالله ډېره ګرمه ده. ښه یاستئ؟ په خیر یې؟ زه خو یو ځل راغلی وم، فکر کوم ما تاسو سره هلته کتلي. ښه ښه ښه. نو موږ راغلي وو، مخکې د حالات مې کتل، ډېر سخت وځورېدو که نه، ځکه په نوم د روغتونو نور هیڅ هم نه و. اوس څنګه دي حالات؟ څنګه دي ډاکټر صاحب؟ خیر اوسې، مننه. زموږ ژوند ته خو یو داسې تغییر ورکړه لکه هغه یو جادو غوندې داسې و. داسې هغه وضعیت چې موږ کته د وروته خو پرده هم نه وه، د هغې امکانات هم نه وو، کړکیو ته شیشې نه وې، د مریض ښه مراقبت او دغه شیان هغه ډېر زیات مشکل و. نو اوس دغه تحول چې راغی، موږ ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یو. دا بیخي د موږ له ذهن هم داسې بهر خبره اوس دا به داسې کېږي که نه. بس دوستان تاسو پوهېږئ ډاکټر صاحب وایي زموږ د ذهن نه بهر خبر وه، حتی موږ فکر هم نه کولو. نو موږ او تاسو هر څه کوی شو د وطن لپاره، هر څه باید وکړو. څومره مو چې لاس کې وس او توان وي، څومره چې موږ کوی شو، په کومه برخه کې کوی شو. مهمه دا نه ده چې موږ څومره وکړو، مهمه دا ده چې موږ څه کوی شو. همداسې ډاکټر صاحب دا ملک موږ او تاسو باندې حق لري. د ملک لپاره باید نه ستړي کېدونکې هڅې وکړو. تاسو پوهېږئ دا ملک ډېر جنګونه ځپلی دی، دا خلک ډېر در په دره خلک دي. ځینې حالات تاسو ویډیوګانې ګورئ، په الله قسم هغه الفاظ نه وي چې موږ یې د خلکو ژوند تشریح کړو. نو ډېره مننه بیا هم چې تاسو برخه اخلئ د وطن په آبادۍ کې، د دغسې خلکو په لاسنیوي کې. نو الله تعالی مخلوق ډېر په ځمکه ګرځي، ولې ځینې مشخص خلک انتخابوي. د کمر بنسټ له کوم سربراه چې دلته انجینر صاحبان دي، کوم کارکوونکي دي، د موږ د برمل د سی سی د کلینیک د صحي پرسونل په نمایندګي باندې دوی نه ډېره زیات تشکر کوم چې موږ یو داسې احساس را پیدا کړ، هغه په ډېر کم وخت کې موږ ته یو داسې روحیه راکړل سوله چې دا بیخي د نه منلو خبره. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. دا کریډټ موږ هغه چاته ورکوو چې قمر سره ملاتړ دي او همیش لپاره قمر یې سپورټ کړی دی او همیش لپاره موږ سره یو ځای روان دي په دې کاروان کې. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل، موږ ته دا مهمه نه ده چې موږ څومره کوو، مهمه دا ده چې موږ څه کوو.
او نو الله دې موږ تاسو ته نورم توفیق راکړي چې خپل وطن خپل جوړ کړو که په هره برخه کې نو ډاکټر صاحب موږ هیڅ هم نه دي کړي دې ملک ته دا ملک موږ باندې ډېر حق لري او تر خپل وس او توانه به انشاءالله منډه وهو موږ به دا نور اتاقونه وګورو. انجینر صاحب یو هغه د تاسو دغه یو جاري صدقه چې دغه ډیلیوري کومه جوړه سوله نو مخکې به مثال د مور او ماشوم په کومه ضد کې دلته و دغه کوم ولادت بس کېده اوس هغه هم سټنډرډ ته برابر سي الحمدلله ومې کتل نو دغه څومره یو جاري صدقه داسې کېږي ډېره مننه وخت راکولی الله مو خوشحاله السلام علیکم السلام علیکم صاحب ستړی مه شئ جوړ په خیر صحت مو ښه دی خیره ده دا کومه خونه ده لابراتوار دی ښه ماشاءالله دا خو د پلاستیک ورته اچولی ډاکټر صاحب که څنګه ښه پلاستیک لکه مریضان خلاص دي ښه ماشاءالله لابراتوار خونه هم وینئ الحمدلله ښه صفا سوتره ده مخکې حالات یې څنګه سټیټس د دې څنګه بیخي صفر ولا ماشاءالله کمر بنسټ یې ډېر کارونه وکړل الله مو خوشحال لره مثبت کارونه وکړل دا ګوره دا لاندې کاشي کړه همدا پاس ور دغه ورکړه ټیپې ورکړه انشاءالله کوم سټنډرډ طبي چې دی خو برابر شو برابر دی انشاءالله قربان دې شم کامیابي مو غواړم خدای په امان. دا فارمیسي ده نو فری وړیا دوا هم ملاویږي دلته ورکوي مریضانو ته ښه دا فارمیسي ده او اوس خو به بند دی نه نه مې خلاصه ډاکټر صاحب راځه ښه دا اداري شعبه ده اداري شعبه هم لا فرش و هغې نه دي شوي نور الحمدلله دا هم ورته برابره ده اشدارې او کړکۍ او سراتیر سه شیشې هر څه دې سیټ اپ هم شوی دی دغه د برق لپاره الماری او هغې لا پاتې انشاءالله دې ته موږ کوشش کوو چې دا ورته پوره کړو بیټرۍ دوه ځایه دي ورځو هلته م ورځو ډاکټر صاحب ښه یې السلام علیکم خیرت دی انټي اسید ګولۍ خو لرې شنې شنې ښکاري چې بیا اخر کې ماته یو راکړي ښه دې خو م ورځو اصلا ویډیو ما له دې ځایه سټارټ کړې وه دغه بیډونه دې خوا دلته پراته وو یو دانه بیډ پروت و دا هېڅ هم نه و دا هم نه و دلته پلاستیک وه پلاستیک هم شکېدلې وې نو دغه دی 3 بیډه اوس شته دي اتاق هم ماشاءالله صفا شوی دی او کړکۍ او شیشې هر څه یې ورته لګېدلي دي نو بیا زه هم دا خبره کومه چې مهمه دا نه ده چې موږ څومره کار کړی دی مهمه دا ده چې موږ څه کوو نو کوشش به دا کوو چې د وطن لپاره د خلکو لپاره د قوم لپاره دومره یو څه وکړو چې اقلا موږ د دې دنیا کې نه یو هغه زموږ او ستاسو بچي خدای مه کړل کله تېر 40 کلونو کې چې څه تېر شوي موږ ته چې کوم د دې خلکو لپاره زموږ د مشرانو لپاره په زړه کې چې څه دي چې دی د خدای څنګه کې خو تاسو ته معلوم دی چې موږ یې داسې در په دره کړو نو موږ دې ته وخت ور نه کړو چې زموږ او ستاسو بچي داسې وایي چې خدای پاکه زموږ مور و پلار یا زموږ تېر نسل خدای دې دا داسې کړي چې موږ ته داسې بدبختیانې راپرېښي دي اوس الحمدلله په دې باندې افتخار کوو چې زموږ او ستاسو اولادونه زموږ نسلونه ټول چې دي بیداره دي د وطن لپاره انشاءالله یو څه به کوي دا به تاسو آینده کې ګورئ ګروپونه هم ولګېدل او برق خو مخکې نه و نه برق کمر بنسټ مطلب برق خو شته دی ښه دلته زه د واشرومونو ته هغه کې لاړم ګرمې یخې اوبه م هغه سیټ اپ هم شته دی ښه الله دې ټولو ته خیر و برکت ورکړي چا کار کړی دی نو زه خو الحمدلله بستر نه یم همدلته کېناستم خبرو ته نور به څه خبرونه یا وینا به نه وي بیا هم ډېره مننه له هغه خلکو نه چې قمر بنسټ سره همیش لپاره ولاړ دي کوشش کوي چې د څو پورې د هیوادوالو د قوم ته د خپل وطنوالو ته د خپل خاورې ته یو څه وکړو الله دې تاسو نه راضي شي خدای پاک مو څو کاله لره نو که چېرته خوشحال شوي یاستئ زموږ په دې ویډیو باندې زموږ په دې خدمت باندې نو ویډیو در سره شریکه کړئ صفحه در سره خوښه کړئ او چې آینده کې نور کارونه مو وکړو موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شئ تر څو پورې د هېواد ته نور هم څه وکړو ډېره مننه الله مو خوشحال لره په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله